بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې مې سلامونه ومنئ ګرانو دوستانو. خدای دې وکړي چې جوړ راغاست. د نن په اپلیکیشن کې مو داسې موضوع راخیستې ده چې ډېر ځوانان د هغه سره مشکل لري او دوی دا خواهش کوي چې موږ څنګه کولی شو په فیسبوک کې زموږ خپل ملګري بل څوک ونه ویني. نو د دې موضوع د روښانه کولو دپاره مو نن دغه ویډیو چې تاسې یې ګورئ ستاسو دپاره چمتو کړې ده. خدای دې وکړي ستاسو د خوښې وړ وګرځي او زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، بیل آیکن ووهئ، د لایک تڼۍ پسې کاږئ. دغه رقم هر هغه مشکل چې تاسې لرئ هغه په کمنټ کې موږ ته وکاږئ. نو راځو دوستانو په دا ویډیو باندې شروع کوو. د اول ځل دپاره راځمه کروم ته. هر براوزر چې تاسې کاروئ، که هغه کروم وي، که هغه د انټرنیټ ایکسپلورر وي او دغه رقم که میزولای، فایرفاکس، هر یو چې تاسې کاروئ هغه به خلاص کړئ. صحیح. په دغه سرچ آر ټایپ ویب اډرس کې به چې شي ورته وکاږئ فیسبوک. صحیح. یا به هم د دغه لارې څخه فیسبوک وکاږئ، انټر به کړئ، هغه کوم معلومات چې د فیسبوک راځي هغه ته به داخل شي. او یا هم په بله طریقه سره چې هغه داسې چې په خپله په دا کروم کې د فیسبوک آیکن موجود دی نو دا به کلیک کړئ. صحیح دی. نو کله چې فیسبوک خلاص شو دغه تڼۍ به کښېکاږئ او خپل آی ډي ته به راسئ. دلته به خپل آی ډي خلاصه کړئ، یعنې تاسې په هر نامه جوړه کړې په هغه نامه به تاسې خپل آی ډي به خلاصه کړئ. فرینډز ته به راسئ. فرینډز ته به په دغه حدودو کې دا سره تڼۍ چې تاسې وینئ دا به کلیک کړئ. کله چې مو دا کلیک کړل نو دلته یو اپشن راځي د فرینډز پر مخامخ اونلی می اپشنز دی، دا کلف دی، دا به خلاص کړئ. کله چې دا ووایي دلته درې اپشن لري، دلته دې دوه شو کوي، یو اپشن یې هم پټ دی نو به موړ ووایي. دا درې مادې یا دا درې عنوانه تاسې ته راځي چې یو یې پبلیک دی، یو یې فرینډز دی، یو یې اونلی می دی. پبلیک په دې معنا عام خاص خلک دي زما ملګري وویني، او فرینډز په دا معنا چې فقط هغه خلک چې زما سره فرینډز دي، ملګري دي، انډیوالان دي، هغه دي زما ملګري وویني. او اونلی می په دا معنا چې یوازې زه ووینم، نه زما فرینډز وویني چې زما سره اړ دي، او نه یې هم عام ولس وویني. اونلی می انتخاب کړئ. صحیح. اونلی می چې مې انتخاب کړل دلته به د دې ځای څخه بیک شاته لاړ. نو دا وه د نن ورځې ویډیو. خدای دې وکړي ستاسې خوښه سوې وي. زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، بیل آیکن ووهئ، لایک تڼۍ کښېکاږئ، او که مو کوم سوال وي هغه په کمنټ کې وکاږئ. خدای مو مل شه. ښې شېبې ښه چای.